د دې داسې مثال دی لکه یو حکیم له یو سړي پلار راوستو چې جي قبض دی، هغه والا د جمال کوټې جلاب ورک، سړی چالو شو، شپږ شلې دسته یې وشو. زوی راغی ډاکټر حکیم ته وی چې جي شپږ شلې دسته یې وشو، ورته وی صبر کوله چې دا فاسده ماده تې. بیا راغی وی کټ کې پرېوتو 200 ته دستونه ورسېده، وی صبر کوه دستونه چالو دي، وی او چالو دي، وی صبر کوه لا فاسده ماده پکې پاتې ده. مړه لنډه دا چې زنکدن شو. حکیم له زوی راغی چې زنکدن شو د پلار مې، وی دستونه چالو دي، وی او جي وی صبر کوه لا ګند پکې پاتې دی. مړه سات یې ووته. حکیم له راغی پلار خو مې بر شو، وی بچیا د مرګ خیر دی خو چا فاسده ماده پکې نه ده پاتې. تاسو نه به فاسدې مادې وباسي او هر سړی به په سړک مړه پراته یې که خیر. تاسو خیال راغی؟ دې خوا وګورئ، د غربت خاتمه د خدای اختیار دی که د بنده؟ عزت او ذلت د خدای اختیار دی که د بنده؟ هو الرزاق ذو القوة المتین خدای دی که بنده دی؟ تاسو په بنده اسره کړې وه، خپل انجام به وګورئ، خپلې نتیجې به وګورئ. جمعیت العلماء سره ایس پروګرام نشته، یو پروګرام دی چې تر هغې به په آرام نه کینو چې تر څو د پاکستان قانون قرآن کړی نه وي. که په دغه نیت را سره ملګري کېږئ، که په دغه نیت را سره ملا تړئ، روټۍ به م خدای درکوي، جامې به م خدای درکوي، عزت به م خدای درکوي، هر څه به خدای کوي، بنده یې نشي کولی. مونږ سره به په دې نیت ملګري کېږئ او په دې نیت چې مړه شئ نو الله به رتبه د شهادت درکوي چې په آرام به تر هغې نه کینو چې تر څو د ملک قانون قرآن کړی وي. تر هغې به ورسره جنګېږو او تر هغې به جنګېږو. نو که په دې نیت ملګرتیا کوئ نو د ایمان په آواز لاس اوچت کوئ. یو دوه سواله دي زما متعلق چې هغه هم ستاسو د دې طرف نه راغلی دي، د هغې جواب واور. یو خدا چې بجلیګر مولانا دې د دې وضاحت وکړي چې د خمیني متعلق د ده څه خیال دی. عزیزانو، خمیني په ایران کې د کټر شیعګانو یو کټر ملاو، شیعه ملاو، نه اولیاو، نه بزرگو، نه غوثو، نه قطبو، خو د شیعګانو ملاو نو. تاسو خیال راغی؟ ما که بعضې جلسو کې یو خبره کړي نو ما په دې رنګ نه یې کړي چې هغه ما خمیني ته ښه سړی ویلی دي. ما په دې رنګ کړې ده چې د شیعو د 100 کالو یو بوډا ملا، هغه خو شهنشاه ایران بل ملک ته ضلع بدر کړی و، ملک بدر و، او د هغه ځای نه به یې کیسټې را لېږلې او په ایران کې به غږېدې. نو د هغه په کیسټو باندې په ایران کې داسې انقلاب راغی چې دنیا ورته حیرانه وه. او هغه ایران چې د چا د ښځو تماشو له به د یورپ انګریزان راتله، نن په هغه ایران کې به بربنډه ښځه ونه ګورې. نو ما وی چې یو بوډا ملا خو د خپل مذهب دپاره څومره لوی انقلاب په خپل ملک کې راوستی شي او د یو بوډا په وینا ټول ملک متفق کیږي او ملک انقلاب راولي. پکار پاکستانیانو عوامو ته نه دي چې دام د فضل الرحمن په لاس متحد شي او داسې انقلاب په ملک کې راولي لکه خمیني چې په ایران کې راوستی. دویم سوال دا چې بجلیګر ملا خوب لیدلی دی، دا به ما اورېدلي خوب یې لیدلی دی چې ضیاءالحق چې دی هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په غېږ کې ناست دی او بجلیګر ملا ته یې ووی چې سا څومره بد د ده متعلق ویلی دي نو توبه وباسه. نو بجلیګر ملا اعلان وکړو چې د ضیاءالحق صاحب متعلق ما څومره بد ویلی دي نو زه معافي غواړم او زه توبه وباسم. عزیزانو، که داسې خوب ما ولید نو بیا زما به په ټول ژوند کې بله وظیفه نه، زما به همدا وظیفه وي چې پیغمبر ما ته ووایي چې تا بد کړي دي نو زما خاتمه خو تباه شوه که نه، نو زه به بیا نورې خبرې ټولې پرېږدم، شپه ورځ به په سجده پروت یم او زه به د خپلې خاتمې
علاج غواړم. ضیاءالحق په 10 کاله کې چې کم ظلم د اسلام سره کړی دی هغه ظلم په 200 کاله کې پیرنګیانو نه و کړی. هغه ظلم په 200 کاله کې انګریزانو نه و کړی. هغه مغه مقام ته ورسولو د روټي خلاصو چې د پیغمبر په غیږ کې کېنولو. دا خبره کوي څوک؟ دا کوي هغه ونډې خواره مولیان چې کم ضیاءالحق په ونډو عادت کړي. دا اوس چې راوچت شوي دي او د بېنظیرې متعلق څه کرکرکۍ لګیا دي دې ورته لا ونډه نه ده کړې. که د دې ونډه ور ورسېده نو بیا به هغه چلي چې د ملا زوی تلی و هلکانو سره ښکار لا او ګیدړې وویشته نو هلکانو ورته وی چې دا خو مردار دی. ویل څوک وایي چې مردار دی؟ د ملا زوی زه یم او ته حلال مردار تاسو پیژنئ. ویل راځئ چې پلار نه دې تپوس وکړو. چې پلار ته راغلي ویل میاں جی ګیدړ حلال ہے؟ ویل نه مردار ہے. ویل نور جمال آنکھنے کے गिदड़ حلال ہے؟ زوی دے وہی چروا دے. ویل ٹھہرو پھر میں کتاب ویکھاں. اورے گئی چې کتاب وګورم. کتاب راغسته دے او داسې خلق ورته ناستي وای سنو میاں کتاب نا مسئلہ کہ جتھے میاں نور جمال गिदड़ شجر سب حلال. چرته چې نور جمالی गिदड़ان میدڑان ټول روا دي. بیا به تاسو وګورئ یو مولا دی چې هغه د مذهبي امورو مشیر اغستی دی دین پوری ورته وایي 33 ګزه ګیری ده. سراج احمد دین پوری د مذهبي امورو مشیر دی. هغه لوی بیان په اخبار کې ورکړه چې داسې پاکه ښځه او بیبي خو د ملک تاډو چرته راغلی نه. تاسو خیال راغی؟ نو عرض مې دا و چې دا څوک څه لږ ټنګو ټتو کوي دوی ته ونډه نه ده رسېد. واحده ډله جمعیت العلماء اسلام ده. یا مفتی محمودو رحمه الله تعالی و تبارک او انشاءالله یا زوی دی چې دا په عمر کې نه په پاکستان کې خرڅ شوي دي نه جوکیو شي. تاسو په دې ملک یو پارټي ده جماعت اسلامي ورته وایي. جماعت اسلامي والا چې نور څه په لاس نه ورځي نو د فلرامان او د بېنظیرې د ملاقات فوټو راوالي او خلقو ته وایي چې وګورئ ښځې سره یې کتلي نو تاسو کمقل خو یئ که نه هېڅ په ډبې نه یئ. وختي مې دې مولانا ته ویمل د دې خلکو د نمونو ته ګوره په ټکي نه پوهېږي. په یو خبره حرام دي که پوه شي ګرمي دا ولاړ یئ لکه د دمکړي مړس په شان او په پته نه پوهېږئ چې دا څه دي. فلرامان فوټو یې ګرځولو چې دا وګورئ واورئ. ما ورته ووی چې د میاں طفیل چې د ټول پاکستان امیرو د جماعت اسلامی که فلرامان ګنټه نیمه ملاقات به حیثیت وزیر اعظم د ملک او ملکی مفادو د خاطره بېنظیر سره ملاقات به لازمن کوي او بیا به هم کوي. ته پوه شې په خبره باندې؟ او ستاسو میاں طفیل په سیالي ریسټ هاوس کې او پروفیسر غفور زما په مخ کې چې زه په سیالي ریسټ هاوس کې 3 میاشتې وما نو 3 میاشتې په یو تالیکه ښځې سره روټۍ خوړلي نو بیا به څه چلي؟ ویل هغه عذرو هغه وچېرو دا مضر دی که نه؟ دا ښځه چا راوویسته بار؟ دا بېنظیره چا راوویسته؟ تاسو دی خوا ګورئ کم سړی چې ښځه بورکه او لوپټتې کوزه کي او دې بار سړک ته یې راوباسي نو کتونکی ورته کافر شو. خبره کوئ یو سړي ښځې نه بورکه او لوپټه کوزه کړه او سړک ته یې راوویسته نو زه خو په کتو کافر شم او تی په راویستو د باګړو دله نه شوې. دا پوښتنه خو هغه ممبرانو نه وکئ چې کومو ممبرانو بېنظیرې له ووټ ورکړی دی او د ملک وزیر اعظمه کړې ده. دا پوښتنه خو هغه عوامو نه وکئ چې کومو عوامو د پیپل پارټۍ قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلی ممبرانو ته
ووټ ور کړی دی او منتخب کړي دي. دا انتخاب خو هغوی کړی دی، مونږ خو مجبور یو. مونږ له اوس په صوبه سرحد کې که چېرته دغه ښځه اوس ډایرکټره کړه، ایجوکیشن ډایرکټر دا ښځه ولګېده. دا پوه شو. تاسو راشئ ګوره نه کېږي. کېنه ماما وکې دی خبره واورئ. عرض دا و چې ایجوکیشن ډایرکټره ښځه ولګېده. اوس سبا زما کار پېښ شو ایز اے ډایرکټر ایجوکیشن زه ورغلمه، نو تاسو به وایئ چې بجلیګر ملا هم ښځې سره ملاقات وکړو. زه به څه کوم؟ په ټلیفون ایکسچینج کې درته څومره ښځې کېنولې. دا دعا کوئ چې الله د بې نظیرې حکومت مستحکم نه کي. که تاسو ته په دې تاڼو کې ښځې سچوګانې کېنه ناستې، نو دا ګیره به ستاسو په دې متیازو کلو. ښځه به د تاڼو یې سچوي. ستاسو دا زړې زړې بوډۍ دي، دا به درته وایي چې ځه شیخ حکیه طلاق مې کړې، ځه رخصه. تاسو د مولانا فضل الرحمن په دې خبره پوه شوئ چې په قومي اسمبلی کې د مرکز وزیرانو آواز وکړو چې مونږ بشري قوانین مسترد کو، مونږ بشریت اسمبلی ته نږدې نه پرېږدو. په دې پوه شوئ؟ دا به هغه قوانین جوړئ چې زړه به راپاسي او بوډاله به طلاق ورکوي. ښځې ته به ټت نشي کولی، لکه صدر ایوب چې عیلي قوانین جوړ کړي وو چې ښځې ته هم دا حق حاصل دی چې هغه میړه له ووایي چې یو دوه درې ما ته طلاق کړي. غوږ کېدی هو سوډا واټر بوتلو. د دې قوم اس دین ایمان پته نه لګي. د خان او د ارباب او د نواب په مخ کې د دې قوم ایمان نه ټینګي. دا ټیک ده؟ بوټو ته تاسو ووټ ورکړی د روټي کپڑے مکان په نوم باندې مو کنه، چاله ډوډۍ به راکړي او کپڑے او جامې به راکړي، او لور له تاسو ووټ ورکه د همارا عزم غربت کا خاتمه لور له په دې نیت ورکړیو. نو په دواړو ځایونو کې د خدای نه خپل اراده منقطع کړې وې او د بنده اسرم اغستې وه. نو د بوټو په وخت کې خدای په شرمونو شرمولی او د دې په وخت کې به هم خدای په شرمونو شرموي. غوړي دې کم خوا لاړ. صدر ایوب اتانې بورۍ ګرانه کړې وه چینی چورو، نن 12 روپۍ کیلو چینی شوه. مبارکم شه. مونږ هروره پې خفه کوي خدای دې په 100 روپۍ چټاکۍ کی. زمونږ خو غوا لنګه ده. تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راج، تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راج، تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راج. مړی بدر کی کیږي سلوی خورځې به مې غوا لنګی. دا بلاو چنی بل مړ بخ په وغځي، بیا بلنګي بل به وغځي، بیا بلنګي بل به وغځي، بیا بلنګي. مونږ خو تاسو به ګټئ مونږ به خورو. غم د ځان کوئ، غم د ځان کوئ. وای ملک بالکل امن و امان ده او بالکل خیر خیریت ده. امن و امان شته؟ پرانا ورځې سړی په اوږه شي، لاری په اوږه شي، موټر په اوږه شي، ماشوم په اوږه شي.